لیدونکو بیا هم ستړي مشر کله د خپرونې ټولنیزې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې تر ډېره هغه موضوعات هغه مسایل چې هغه مهم دي هغه په ټولنه کې باید د بحث وړ وي او بحث پرې وشي. ځینې اړخونه باید راوسپړل شي یا ځینې اړخونو باندې خبرې وشي تر څو د هغه موضوعاتو په اړه یا دغه خبرو په اړه ذهنیت برابر شي یا ذهنیت جوړ شي. ډېر کله موږ تاسې ګورو چې د اکثره موضوعاتو په اړه ذهنیتونه منفي دي یا ذهنیتونه هغه ډول نه دي یا که ووایو لنډه ووایو چې مثبت ذهنیت نه لرو مثبت فکر نه لرو یا د دې په ځای چې د هغه کار یا د کړنې د لا تشویق لپاره او د لا هغه ښه والي لپاره فکر ولرو یو بل اړخ نه پرې راځو. خیر په هر صورت نن بحث پر دې کوو چې د منفي خبرو پر وړاندې مقابله څنګه وکړو. ډېری خلک به زموږ په نشتون کې یا په دغه ټولنه کې چې ژوند کوو د ځینې موضوعاتو په اړه یا د ځینې مسایلو په اړه مثبت دید نه لري یا فکر نه لري. تر ډېره هڅه کیږي چې منفي اړخ ته یې راشي. مثلا که موږ یو ډېر ساده مثال ووایو د اوبو یو ګیلاس که وکتل شي او هغې کې اوبه وي او دغه ګیلاس کې اوبه یو اندازه وي نو موږ دا نه وایو چې دا ګیلاس شاید نیم ډک دی وایو نیم تش دی نو دې په ځای چې وایو چې نیم ډک دی که نه دغه ذهنیت مو دغسې برابر دی. په هر صورت د دې برخې او د دې موضوع د لا بحث لپاره راسره د بشري پراختیا صلاحکار او نړیوال ټرینر دکتور صاحب حیات الله عتید راسره له ترکیې څخه همدا شیبه د سکایپ پر کرښه خپرونې ته وصل دی. دکتور صاحب ستړي مه شئ سهار مو بخیر. مننه صفای صاحب ستاسو د ټولو همکارانو او اورېدونکو صاحب خیر وي. ډېره مننه. نو انشاءالله چې ترکیه کې بیا یاستئ که نه بل سفر باندې یاستئ؟ بله زه استانبول کې یم. ښه زه ډېر ښه. نو دکتور صاحب نننۍ موضوع چې تر ډېره په ټولنه کې یا زموږ په دغه ټولنیز ژوند کې په ماحول کې چاپېریال کې چې اکثره ورسره موږ مخامخ یو یا که وایو چې فیصدي ډېره زیاته ده منفي خبرو مقابله کول. لومړی دا چې دا منفي ذهنیت ولې ډېر زیات دی ولې د دې پر ځای چې موږ مثبت فکر ولرو دغه لور ته ډېر څرخیږو؟ صفا صاحب محترم که چېرته علمي داسې مختصره اشاره ولرم هغه دا چې الله جل جلاله چې دغه انسان پیدا کړی نو دغه مسلمان سره شیطان پیدا شوی. بله. او اساسي هدف دا دی چې الله جل جلاله مسلمانانو لپاره جنت جوړ کړی. دغه جنت مسابقه ده او دغه په سختۍ باندې ګټل کیږي او موږ تاسو ټول دلته په امتحان کې یو په ابتلا کې یو. الله جل جلاله زموږ تاسو نه امتحان اخلي او موږ تاسو ته ټول شی واضح دي. مثبت بودن او منفي بودن د هر انسان خپله پرېکړه ده البته چې دی خپله دا پرېکړه کوي خو ټول انسان چې منفي خبرې کوي هغه پوهېږي چې دا خبرې چې دا درسته نه دي خو دا د ده سره یو داخلي رغبت وي نو هغه کوي. علمي څېړنې وایي چې انسان په 40 ساعتونو کې په خپل داخلي او لاواعي فکر او عقل دماغ کې 50,000 کلمې خاطرې دا سره جوړوي او 80% البته د سلو نه دا منفي دي او 60% هم دا مثبت دي. بله. ما تاسو اوس برنامه کې سره خبرې کوو یو څوک ما ته تلیفون کوي اوس نشم کولی چې هغو ته جواب ورکړم نو که چېرته مثبتګرا وي کیدای شي ما ته التماس ته عذر وکوي وایي چې دا سړی به چېرته مشغول وي تلیفون نه به لري ما ته بېرته به زنګ وایي. که چېرته منفیګرا وي نو هغه بیا ډېرې زیاتې خبرې کوي دا زما تلیفون ته جواب نه وایي او دا څنګه کوي او دا څنګه بیا منفي خبرې خو بیا موږ تاسو پر باندې پوهېږو. نو هدف دغه دی چې ځکه هم رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التمس لاخیک عذرا خپل مسلمان ورور ته عذر ولټوه. د لرې ځانه یو څوک وګوري د مثال په توګه باندې چېرته په سړک باندې نارینه او زنانه سره روان دي مثلا مثبتګرا لاس په لاس باندې سره روان دي. مثبتګرا وایي چې دا ورور او خور دي. بله. کیدای چې سره نامزاد د خپل نامزاد سره روان وي کیدای شي ښځه او خاوند وي د مثال په توګه باندې. بله. خو منفیګرا به وایي چې نه ولا دا خو نور قوم دی او نور کار نه کوي. زموږ ستاسو د دماغونو وضعیت همداسې پیدا شوی چې الله جل جلاله د موږ تاسو په ټوله کې دغه عقلونه او دماغونه منفي پیدا کړي. ولې تکرار زه وایم په دې وجه باندې پیدا کړي چې موږ دغه 80% منفي خبرې چې کوم نه متاثر کیږو یا اورو یا کوو دغه را بدل کړو په سل باندې موږ تاسو مثبتګرا اوسېږو منفي خبرې
ونه کوو، منفي قضاوتونه ونه کوو، حتی منفي اکټونه ونه کوو. په دې ټولو باندې زموږ ستاسو سره محاسبه کیږي، حتی زموږ ستاسو د دین د کړکۍ نه هم. بله. ویل لكل همزة لمزة. ځینې خلک اشاره کوي داسې اشاره کوي ګوره یعنې معنا دې ته وګوره. بله بله. دا اوس منفي اکټ شو، منفي د څیرې ژبه شوه، او انسان دی منفي قضاوت کوي، بالکل به خبر نه وي چې فلانه چې دی د یو چا نوم چې واخیستل شي هغه بالکل په مجلس کې لکه نقل او شیریني چې یادېږي، بس د هر طرف نه ورباندې راځي، غیبت هم کوي، تهمت ورپسې وایي، بدې خبرې ورپسې کوي. او جالب خبره خو دا ده چې هغه سړی په هغه کې نشته، په مجلس کې نشته. صحابه به چې بد خبرې به ورپسې کېدې، غیبت به چې کېدو، ډالۍ به ورته وروړه. حتی صحابي د روایت ثابت شوی کجورې ورته ورکړې و چې تا زما غیبت وکولو، ځکه چې د دې په مقابل کې د آخرت ورځ باندې د انسان دغه بد اعمال راځي دې سړي ته، او د خلکو چا چې غیبت کړی او تهمت پسې ویلی د دې دغه نیک اعمال ورځي هغه بل انسان چا چې کوم مظلوم واقع شوی. زموږ ستاسو د سرونو دغه حالت دی صفه صاحب، که چېرته سینې ته راښکته شو په سینه کې موږ تاسو په قرآن کریم کې 2 مختصر سورتونه لرو، یو سورت قل اعوذ برب الناس، سورت الناس ورته وایي. په 3 ښکلو تعبیرونو باندې الله جل جلاله پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې زه پناه غواړم په رب د ناس باندې، د خلکو په رب باندې، ملک الناس د خلکو پاچا په مالک باندې، اله الناس د خلکو په خدای باندې، په الله باندې، چې څنګه زه پناه غواړم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، د هغه چا نه چې زموږ ستاسو په سینو کې راته وسوسه پیدا کوي. هغه څوک دي؟ من الجنة والناس، یا پیریان دي یا هم انسانان دي. څه معنا؟ ته یو برنامه لري، ته څوک راځي او احسان ته د کار کوي، پلار دې هم نشي کولی. نه نه نه، نو که چېرته ستا شخصیت ضعیف او کمزوری وي دا پروګرام ته پرېږدې. انسي انسان شیطان درته راځي او تا ته وایي چې دا کار کوي. او احسانه ته پروډوسر یې په شمشاد تلویزیون کې او ته غواړې چې دغه پروګرام ولرې، داسې وکوي داسې وکوي داسې وکوي، دلته هم احسانه ته په واسطو باندې کامیاب شوی، داسې شوی داسې، ته وړتیا نه لرې، داسې نه. ستا شخصیت که چېرته قوي وي نو بیا ورته وایي چې سلام علیکم، زه خپل شخصیت پېژنم چې تاسو بې ځایه لګیا یې. خو ځینې انسانان چې شخصیت ضعیف وي هغه متاثر کېږي. د دې قرآن کریم کې د سورة الناس په څنګ کې قل اعوذ برب الفلق صورت دی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. صرف یو تعبیر باندې الله پناه غواړي، رب الفلق، چې من شر ما خلق د لاندې خطونه دي، ټول هغه شر، کورونا ده، ټکر دی، اکسیډنټ دی، سترګې دي، حسد دی، او ټول هغه مرضونه چې آسماني او ځمکني مصیبتونه دي، سحر او جادو، دغه ټول مصیبتونه په یو تعبیر باندې الله ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق. دا ولې؟ ځکه د ټول مصیبتونه چې دي صفایي محترم د ډېر خطرناک نه دي، ډېر زیات چې خطرناک دی هغه د انسانانو په سینه کې وسوسه پیدا کول دي. دا وسوسه جیني انسان وي او شیطان وي. نو دا ډېره زیاته مهمه ده چې داسې انسانان چې هغه منفي خبرې کوي، منفي قضاوتونه کوي، منفي اکټونه کوي، لومړی خبره خو دا ده چې د دغه انسانانو سره موږ کوشش وکړو چې موږ ورباندې متاثر اوسو، هغوی ته اغېز ورکړو. بله بله. هغوی موږ د خبرو نه موږ د چاپېریال نه موږ لرې کړو. دا یوه لومړی خبره شوه. دویمه خبره دا شوه که موږ تاسو ونه شوی کولی چې هغوی باندې موږ تاثیر ولرو، اغېز ورباندې ولرو، نو بیا دا ښه خبره ده چې د هغې خلکو سره په د خپلو هیلو او ارزوګانو کې سر نه خبرې ونه کوو. حتی که هغه زموږ کورنۍ کې هم کسان وي، که زموږ والده شریفه وي، که زموږ پلار وي، که زموږ ورونه وي، که زموږ خویندې وي چې هغوی منفیګرا وي، ځکه چې هغوی د منفي خبرو نه موږ تاسو متاثر نشو، د خپلې هیلې، ارزوګانې، خپلې موخې، اهداف قطعا ورسره شریک نه کړو. که چېرته ورباندې اغېز موږ تاسو ورباندې نشو لرلی، د خپل کارونه پخپله وکوو او خپل کارونه په کتمان او په پټ سره وکوو، تر څو چې خپلو موخو او خپلو هغه اهدافو ته موږ تاسو رسیږو. په یو مجلس کې صفایي صاحب د علم یو مجلس و، ډېر یو لوی عالم و. دا یو کوچنی شاګرد و، دغه شاګرد ته یې وایي چې سر نه سړی نه سبق نشي ویلی. بالکل ټکي باندې نه پوهېږي. دغه سړی لاړو، دا کوچنی لاړو او یو وخت کې او تصمیم یې ونیو چې زه باید سبق ووایم. بل ملا صاحب ته لاړو، سبق خپل شروع کړ ورسره. یو وخت کې دغه کوچنی نه یو ډېر یو لوی عالم جوړېږي، تاریخي عالم جوړېږي چې هغه په زرهاو کتابونه لري. هغه څوک دی؟ هغه امام طحاوي صاحب دی چې په عقیده کې موږ تاسو هم د دې کتابونه حتی په نصاب کې لوستل کېږي. یعنې یو لوی عالم جوړ شو. د یو وخت کې چېرته تدریس کولو وایي چې که چېرته زما هغه د کوم بل کوم عالم چې وایي نه پوهېږم د ده کاکا و او که نیکه و د قصه مخکې لوستې،
نو په دې مجلس کې ناست و تدریس یې کولو وایي چې که چېرته زما هغه استاد چې ما ته وایي چې ته نشې کولی که چېرته هغه وایي اوس به د قسم خوړلی اوس زما نشه نه جوړېږي نو هغه به اوس کفاره ورکولی د خپل قسم او هغه هم د امام شافعي د کوم خبره چې کړې وغه باندې د تره و د امام شافعي صاحب شاګرد ډېر یو لوی امام نه پوهېږم چې امام رازي صاحب دی که څوک دی یو لوی عالم دی خلاصه د تاریخ یو لوی عالم دی هدف مې دغه دی چې دغه منفي خبرې کله کله د ښو خلکو نه هم کېږي او کله دغه منفي قضاوت د ښو خلکو نه هم کېږي خو ډېره مهمه دغه ده چې خپلو خبرو ته ډېر زیات متوجه شو ځکه یو خطرناک حدیث د صفحه صاحب تاسو ته زه د بل سوال اجازه درکوم چې حدیث شریف دا چې کله کله د انسان د خولې نه یوه خبره وشي منفي خبره وي لا یلقي لها بالا دا داسې خبره وي چې د انسان بالکل په قصه کې هم نه وي چې دا خبره ډېره خطرناکه نه ده په دې وجه باندې الله جل جلاله دې انسان ته دې خبرې کوونکي ته 70 خریف او یا غوټه او یا کاله غوټه په جهنم کې لیکي نو داسې خبره استاد مقابل کې زکوم او یا د بل انسان مقابل کې کوم بالکل د ما ورته سوچ هم نه وي چې خبره خطرناکه نه ده خو الله جل جلاله دې خبرې په مقابل کې او یا خریف یعنی او یا منیه او یا کاله ما ته په جهنم کې غوټه راکوي را د ما ته د جهنم نه وساتي مهرباني بله ډېره مننه ډاکټر صاحب کوردان چې ډېر خواړخونو ته مو اشاره وکړه یو څه چې تاسو یاد کړه چې د نقل او شیرینۍ خبره که نه کله کله یو څوک فکر داسې کوي چې ولې نو ما پسې دغه منفي خبرې وشي یا ولې د خلکو هغه ذهنیتونه په دې ډول دي آیا بسنه په همدې کوي چې که ووایو یا فکر ځان سره دا وکړو چې بې ثمره ونه خو هسې هم څوک په تیږو نه ولینو دقیقا هغه چا پسې چې خبرې نه کېږي هغه باید خپل ځان مراجعه کړي بله ځکه چې هغه الله دې نه کوي چې هغه بیا د نفاق بیا شکل ولري د نفاق جامې به اغوستې وي چې څوک به خبرې ونه کوي حتما به خبره کېږي هغه انسان چې خبره کېږي او هغه خفه کېږي زه هغه ته وایم چې ته ګویا د رسول صلی الله علیه وسلم نه بهتر نه یې هغه ته هم ساحر ویل شوی هغه ته هم لیونی ویل شوی ته الله پیدا کړی په الله پسې هم خبره شوې جل جلاله الله جل جلاله پسې هم خلکو مسیحیانو خبرې کړې چې دا ښځه لري دا اولادونه لري او الله داسې دی او داسې یو وخت کې موسی علیه السلام د خلکو د خبرو نه تنګ شوی و نو موسی علیه السلام دا خواهش وکولو چې الله زه خو ډېر تنګ یم هغه بیچاره لږ ژبه بندېده کوچنی و کنه د فرعون سره چې و اوري چې هغه ته کړی و نو ژبه کې کلالات همدغه علت و چې د خپل ورور باندې د همکاري غوښتې وه چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري قصه قرآن کریم کې ذکر شوی چې خپل ورور وخت تر څو ورور فصاحت درلود چې ورور خبره وکوي یعنی د خپل هغه باندې خلکو ملاند ویلې او منفي خبرې ورته کولې نو چې الله د خلک واپس خبرې کوي ته خو د خلکو نه خلاص کې نو ورته چې اے موسی ما پسې خبرې کېږي صحیح زه کله هم د تاسو چې خبرې کېږي دا دعا ستاسو نه قبلوم ما پسې خبرې کېږي پرې چې وکړي تکرارا زه وایم الله چې دغه جهنم جوړ کړی په دې خو جوانه جوړ کړی اوس نن سبا په دنیا کې کافرانو ته الله جل جلاله ټول نعمتونه ورکړي حتی د مسلمانانو ورته زیات نعمتونه ورکړي ولې ځکه د هغوی همدغه دنیا ده بله زه داسې وایم صفای صاحب چې هر څوک چې خبرې اوري په دې غوږ دې واروي ښه صحیح که چېرته د خبرې مثبتې وي او ښې خبرې وي نو په دماغ کې ورته ځای ورکړي او دا د خبرې عملي کړي که چېرته منفي خبرې وي دلته دې واروي او دلته دې بیرته وباسي دماغ کې سر نه ورته حتما چې خبره کېږي مسله به مهرباني بله ډېره مننه ډاکټر صاحب یو موضوع بله چې کله په یو انسان باندې د رب لخوا پیرزوینه کېږي د یو څه ولې بنده هغه څه نشي زغملی یا د بنده که ووایو بخیلي راځي ځکه خو دغه منفي فکر یا منفي خبرې یا د یو ډول پروپاګند کول یو چا پسې که دغه حالت یو انسان خپلی فکر کوي دا څومره د ضلالت هغه شیبې دي بیا حتی زما خو دغه نظر دی چې کله کله موږ تاسو افغانان یو غلر ووایو پلانکی ښه نیت لري او پلانکی بد نیت لري د خبره موږ تاسو ډېر مجالس کې اورو که نه پلانکی ډېر ښه نیت لري او ډېر مهربانه انسان دی او پلانکی چې بد نیت لري کله کله صفحه موږ تاسو په شرک کې هم موږ تاسو اخته کېږو هغه علت دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله اوس دغه ټول عزت خو الله ورکوي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رزق الله ورکوي د برستیج الله ورکوي دا ټول شی چې دی الله جل جلاله انسان ته ورکوي خپل نو دلته د ځینې انسانان بیا حسادت لري د نورو خلکو سره بله دې مولونو تاسو حسادت ولې کوئ خو تاسو یې وغواړئ یو څوک ښې پیسې لري ښه ښکلا لري او نور نعمتونه الله ورته ورکړي نو ته دعا ورته وکوه چې دا د نوشیجان شي ای پروردګاره ما ته یې هم راکړه ښه نیت ولره
نو که انسان بد نیت چیرته ولري تاسو یقین وکړئ چې هر انسان چې بد نیت لري الله جل جلاله کله هم ورته انعام نه ورکوي جایزه ورته نه ورکوي او نعمت چې ورته اخیستل شوی هغه نه ورکوي نو بهتره خبره دغه ده چې په دې په عوض باندې چې موږ بد قضاوت او بد خبرې وکړو او تبلیغات وکړو بځایه موږ تاسو هم رجوع وکړو الله ته د الله نه وغواړو ځکه الله چې دی هغه معطي او مانع دی الله جل جلاله ورکوي او منع کوونکی دی یو شی ستانه منع کړي د موروره هغه کې به د الله حکمتونه وي یو شی تاسو درکړي په دې باندې به تا امتحانوي ته په ابتلا کې اچولی لیبلوکم ایکم احسن عملا ته په امتحان کې اچولی چې آیا دا کوم نعمت چې تاسو درکړل شوی د دې شکرګزاري ته کړې آیا د دې نعمت نه د الله په دین کې څه ورکوي د الله برخه ورته ورکوي د سائل او د محروم برخه ورکوي نو هدف دا دی چې په دې په ځای باندې چې موږ تاسو بدنیتي وکړو او په دې په ځای باندې چې موږ تاسو خفه شو او په خپل برخه باندې خپل حق باندې خپل کوم تقسیم باندې چې الله کړی قناعت ونه لرو او د حرص اکثره وخت دا کېږي او حرص ولرو نو د دې خبر ده چې موږ تاسو الله هغه چې معطي دی الله ورکوي او وهاب دی نو د هغه الله جل جلاله لطف او فضل او مهرباني ته موږ تاسو متوجه شو او ورنوي غواړو صحیح ډیره مننه ډاکټر صاحب که دا برخه په دې سره راټوله کړو چې دا د مقابلې خبره د منفي خبرو مقابل کې څنګه چې تاسې د موسی علیه السلام یادونه وکړله چې هغه وویل چې خدایه زه تنګ شوم نو دغې خبرونه انسان سره شیطان ملګری وي وسواس هم په زړه کې یا د ځینې خبرو مقابل کې کله کله عکس العمل هم ښودل کېږي خو دغه ځواب او مقابله نو تر کومې باید واوسیږي که هماغه کیسه چې که څوک خبرې کوي یوازې سلام ورته وشي زما خو دغه نظر ده چې انسان کوشش وکړي لکه مخکې چې ما وویل داسې انسانانو باندې موږ تاسو خپله مؤثر شو اغېز ورباندې خپل باید ولرو او هغوی ته موږ بلنه ورکړو چې دا خبره مه کوه دا خبرې درست نه دي او که چېرته دا کار نه کېدو نو خپل علقل دغه موخې او هیلې او اهداف ورسره شریک نه کړو ځکه چې هغه کیدای شي ما تاسو ته دې ضرر ما تاسو ته ووایو چې ډېر زیات ضرر لري که نه دا ورسره شریک نه کړو که چېرته په دې باندې هم ونه شو نو بیا ډېره ښه خبر دغه ده چې موږ تاسو طبیعي خبر ده چې انسان متاثر کېږي د خبرو نه دقیقا په دې باندې متاثر کېږي خو دا کار که چېرته موږ تاسو الله ته پرېږدو الله جل جلاله تاسو یقین کوئ چې زموږ تاسو نه دفاع کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا الله دفاع کوي د هغه انسانانو چې هغوی مؤمنان دي زموږ تاسو مور عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي هغې پسې هم خبرې وشوې منفي خبرې ورپسې وشوې تهمت ورپسې وویل شو او حتی تر دې اندازې پورې چې د ده د کورنۍ اعضا هم په شک کې شول خو د هغې دفاع الله د اسمان نه وکوله بله نو که چېرته موږ تاسو خپل ارتباط د الله سره قوي کړو او د خلکو د څومره خبرې چې دي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل خبره که چېرته درسته وي خپل دماغ کې په دې غوږ باندې چې ځای ورته ورکړو هغه عملي کړو کیدای شي ورته مسله به په ما کې وي او څوک چې خبرې کوي حتما هغه زړه به درد کوي او ما ته به شی ویل فرق مابین د نصیحت او د فضیحت کې یو انسان تا ته نصیحت کوي او یو انسان بل چې دی هغه تا شرموي دې کې اوس فرق دی نو که چېرته خبره وي نو دماغ کې ځای ورته ورکړو او په دې غوږ باندې وارو ښه خبره ده موږ خپل ځانونه اصلاح کړو ټول موږ تاسو اصلاح ته ضرورت لرو که چېرته نه وي بېرته د بل غوږ نه وباسو او د خپلو پښو لاندې کړو زما دغه نظر دی چې په دې خبرو باندې موږ تاسو خپل بریاوې موږ تاسو جوړې کړو دا که د خلکو خبرو ته غوږ ونیسو تاسو یقین وکړئ موږ کار نشو بله موږ تاسو که چېرته په دې خبرو کې مشغول شو نشو کولی او که چېرته بیا نه وي ما ستاسو خبره ده چې قرآن کریم چې وایي چې کله د جاهل سره مخامخ کېږي نو بیا ورته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا دا بهتر علاج دی ډېره یعنې معنا دا چې هغه خبرو ته یا هغه کم پروپاګنډې چې کېږي یا منفي خبرې کېږي هغې ته ارزښت نه ورکول خپله یو ځواب دی او که چېرې ارزښت ورکول شو نو بیا کیسه نور هم خرابېږي ډېره مننه ډاکټر صاحب کوردان چې خپرونه کې راسره وئ ستاسو نه هم مننه کوم ښه وخت ولرئ